د انټارکټیکا لوی وچې په اړه ناویل شوي معلومات. آیا هلته ژوند شونی دی؟ لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. د ځمکې جغرافیوي نقشه په 7 لویو وچو ویشل شوې ده. که څه هم پخوا دغه شمېر 6 و، خو په وروستیو کې د امریکا لویه وچه په شمالي او جنوبي برخو وویشل شوه، چې په دې سره اسیا تر ټولو لوی وچه او په ترتیب افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، اروپا، انټارکټیکا او استرالیا بیا تر ټولو کوچنۍ لویه وچه یا کانټیننټ دی. د انټارکټیکا کلمه لاتیني ریښه لري چې د شمالي قطب یا شمال پر وړاندې یا ضد معنا ورکوي. انټارکټیکا هم د لویو وچو له ډلې ده چې د پراخوالي په اساس 2مه لویه وچه ده. انټارکټیکا ته سویلي قطب هم وایي او پراخوالی یې 400 میلیونه کیلومتر مربع دی. په انټارکټیکا کې یوازې 1,106 وګړي ژوند کوي. د انټارکټیکا 98% برخه یخ پوښلې ده چې پیړوالی یې نږدې 2 کیلومترو ته رسیږي. تر 19مې پیړۍ پورې خلکو د انټارکټیکا په اړه معلومات نه درلودل او څوک هلته نه و تللي، خو د پخواني یونان فیلسوف ارسطو په ځینو لیکنو کې د انټارکټیکا نوم په نورو نومونو سره ذکر شوی دی. د انټارکټیکا په اړه 5 په زړه پورې معلومات. لومړی، د نړۍ له 80 بیا تر 90% پاکې اوبه په دغه وچه کې دي. دغه اوبه د یخو په دیوالونو او قشر کې دي چې د انټارکټیکا 98% سطحه پوښلې ده. د دغې وچې په ځینو برخو کې د یخو پیړوالی 4 کیلومترو ته هم رسیږي. دویم، انټارکټیکا دښته ده. د دښتې په اړه عمومي فکر دا دی چې وچې خاورې، شګې، سپیره ځمکه او کاڼي ولري، خو په علمي ډول هر هغه سیمه چې په کلني ډول ډیر کم باران ولري دښته بلل کیږي. نو په دې اساس انټارکټیکا هغه وچه ده چې د باران وریدنې کلنۍ کچه یې ډیره ټیټه ده. څېړنې ښیي چې انټارکټیکا 45 میلیونه کاله وړاندې بشپړه دښته وه چې اوسنۍ بڼه یې بیا د یخو کنګالونو له امله منځته راغلې ده. دریم، دغه لویه وچه کې د ساړه منځنۍ درجه -90 سانتیګریډ ده. ساینس پوهان وایي چې یو وخت انټارکټیکا د استرالیا ملبورن ښار په څېر ګرمه سیمه وه. د استرالیا ملبورني ښار د تودوخې منځنۍ درجه -14 سانتیګریډ ده. څلورم، انټارکټیکا اوس مهال مخ پر وړاندې ګرمېدونکې وچه ده. په تیرو 500 کلونو کې د انټارکټیکا د تودوخې درجه -3 سانتیګریډ لوړه شوې ده، چې د نورې نړۍ په پرتله دغه د تودوخې 5 ځله زیات لوړوالی دی. پنځم، کله چې په 1820 زیږدیز کال کې د انټارکټیکا وچه وموندل یا کشف شوه، نو هر هیواد دا ادعا کوله چې دا زموږ خاوره ده. انټارکټیکا خپل وګړي نه لري او نور هیوادونه یې د خپلولو ادعاوې لري. تر یو وخت پورې انټارکټیکا کې وسلې ازمویل کېدلې، خو وروسته د انټارکټیکا تړون په نوم معاهده رامنځته او د وسلو ازموینې کړنې ممنوع اعلان شوې. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.